چې په هغې باندې زمونږ نه موافق لوړ دولتونه او قدرتونه یا تجارت کوي یا په هغې مناسباتو پورې د دو ژوند تړلی چې هغې ته صدمه ونه رسیږي. په ننني پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. افغانستان د نوي نړیوال لوبې په نوي مثلث کې د تیرې جمعې په ورځ د ټاپي پروژې عملی کار د افغانستان په خاوره کې شروع شو. ټاپي د انګلیسي تورو ټي ترکمنستان، ای افغانستان، پی پاکستان او آی هندوستان یا انډیا د څلورو هیوادونو د ګډې پروژې نوم دی. دا د ترکمنستان نه شروع تر هندوستان پورې په 1814 کیلومتره اوږده پرته سیمه کې غځول کیږي چې ټول لګښت یې 2.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. د ټاپي نلکه به په کال کې د 33 میلیارد متر مکعب غاز د لیږد توان ولري. د ترکمنستان د غازو د مرکز نه تر افغان پولې پورې په 214 کیلومتره پرته خاوره کې د پایپ غځولو کار بشپړ شوی. د ترکمنستان افغانستان د سرحد نه تر چمنه پورې 280 کیلومتره خاوره کې د غځولو کار شروع شو او د سپین بولدک چمن نه د هندوستان تر پولې پورې په 806 کیلومتره ساحه کې کار په خپل وار پیل کیږي. د ټاپي کومه پروژه چې د جمعې په ورځ شروع وشوه ټول مقدماتي کارونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال سرته رسیدلی وو. اوس هغه عکس واچوم. دا عکس چې تاسو ګورئ دا د طالبانو د هغې وخت د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل دی چې په ترکمنستان کې د ټاپي د پروژې د جوړولو یا شروع کولو پر مسایلو باندې د ترکمنستان او د افغانستان ترمنځ موافقه وشوه. څه وشو په هغې وخت کې په کومو مسایلو باندې موافقه شوې وه، څومره چې د یو خبریال په توګه موږ سره معلومات شته او هغې وخت کې موږ په هماغه منطقه او هماغه پېښور کې وو او د افغانستان ته منظم تګ راتګ درلوده او معلومات مو راټولول. په دې برخه کې به معلومات سره شریک کړو. د ټاپي کومه پروژه چې د جمعې په ورځ شروع وشوه ټول مقدماتي کارونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال سرته رسیدلی وو. په هماغې وخت کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت، امنیت، زموږ د ګاونډیو دولتونو دریځونه او د نړۍ د سترو دولتونو متضاد سیاستونه د پروژې پر وړاندې پراته خنډونه وو. نن هم نه یوازې هغه خنډونه په خپل ځای دي بلکې نوې ستره مسله دا ده چې اوس روسیه او چین د 1990 لسیزې د دفاعي حالت نه راوتلي په دنیا، سیمه او افغانستان کې د غرب یا امریکا سره مقابلې ته ملا تړلې ده. په 1990 کال کې چې د طالبانو کوم پلانو په اشقابات کې د ترکمن مقاماتو سره په اړونده موضوع خبرې کولې. په 1990 کال کې چې د طالبانو کوم پلاوی په اشقابات کې د ترکمن مقاماتو سره په اړونده موضوع خبرې کولې، د برایډس ارجنټایني او یونیکال امریکایي شرکتونو خپل منځي سیالۍ په دې سیالۍ کې د یونیکال د شرکت سره د سعودي عربستان د تیلو د مهمو شرکتونو پیوندونه او د ترکمنستان نه تر هندوستان پورې د غازو د نلکې د غځولو لاره هغه خبرې وي چې د پروژې عملی کار د پوښتنو سره مخ کړی. هغه وخت یو نظر دا و چې د غازو نلکه د ترکمنستان د دولت آباد نه د افغانستان فاریاب، شبرغان، مزار، سمنګانو، بغلان، پروان، کابل، جلال آباد نه پېښور او بیا هندوستان ته وغځول شي. بل وړاندیز د ترکمنستان نه تر هرات، فراه، هلمند او کندهار سپین بولدک لاره وه.
په دې تیرو 2 ورځو کې د ټاپي د پروژې د پیل په اړوند زموږ افغانانو خویندو ورونو ډیر په زړه پورې باسونه، معلومات، تخنیکی خبرې او وړاندیزونه د خلکو سره شریک کړي چې هر یو اړخ یې د یو پلوه د افغانانو د وطن پالنې او د بلې خوانه د هغوی د ډېرې مجبوري ورځې انځور ګڼلی شو. څرنګه چې د پروژې په ټولو ګټو تاوانونو هر اړخیز باس د ورځې یوه توده موضوع ده، موږ هڅه کوو چې د خپل وسې په اندازه د ټاپي د پروژې په ملي، منطقوي او هغو نړیوالو ریښو خبرې وکړو چې د افغانستان اوسنی بد حالت ورسره د زنځیر د کړۍ غوندې بند په بند تړل شوی. په افغانستان د ناتو د یرغل یو بنسټیز علت دا دی د دنیا د نیمایي نفوسو شاوخوا وګړي په چین، هندوستان، اندونیزیا، پاکستان او بنگلادیش کې ژوند کوي. دا خلک د نورې نړۍ د نیمایي انسانانو ډوډۍ او انرژۍ ته اړتیا لري. د برېښنا، ګاز، تیلو او سونګ د موادو جدي ضرورتونه د دې سبب شوي چې آسیا د 21مې پیړۍ د ستر تضاد په محور بدله کړي. څنګه چې نیم نفوس د آسیا په جنوب کې استوګندي، همداسې د دنیا د طبیعي زیرمو نیمایي برخه د آسیا په شمال، مرکزی آسیا او قفقاز حوزه کې پرته ده. دا حوزه د نورو پر انډول چین، هندوستان، پاکستان، اندونیزیا او دې ساحې ته ډیره نږدې ده. یا به دا ملکونه د آسیا د شمال د زیرمو نه استفاده کوي، که له هغو نه ګټه اخلي، په اوسنۍ دنیا حاکم اقتصادي سیاسي نظام او قدرت د زوال خواته بیایي، او یا به د جنوبي آسیا هیوادونه او دغو منابعو نه بې برخې ګرځول کیږي چې دا کار یو بل جهاني ناورین منځته راوړي. له همدې امله دا حوزه د ډول ډول جنگونو او بیواکه دولتونو په روزنتون اوښتې د افغانستان جنگ د همدغه بحران یوه برخه ده. 1991 کال کې د شوروي اتحاد د امپراتورۍ له تنې نه لاسا نه وه ختلې چې د مرکزي آسیا په زیرمو د برلاسۍ لپاره له یوې خوا زموږ په سیمه او د بله پلوه په غربي نړۍ کې رقابتونه او نوي رفاقتونه منځته راغلل. په ایران او پاکستان کې جوړې شوې افغاني ډلې چې د سړې جګړې د میدان ظاهري ګټونکي او په ملي کچه بایلونکي وې، د اوږدې مودې د ګورلایي جګړې او د مرکزي آسیا زړه ته په اصطلاح د اسلام یا مذهبي جنگونو د رسولو یوازینی هغه قوت و چې غربیانو، عربانو، ایرانیانو، پاکستانیانو، حتی اسرائیلو ورته په خلاص مټ لاسرسی درلوده. دوی په همدې روحیه روزل شوي وو چې د کابل د فتح نه وروسته دویمه فتح د مرکزي آسیا تسخیرول دي. مګر د دې کار پر وړاندې ستر خنډ د کابل د هغه وخت په رژیم او جهادي ډلو کې د شوروي اتحاد د استخباراتو یا KGB پراخ نفوذ و. روسیا په دې بریالی شوه چې د یادو ډلو ټپلو نه په استفادې جهادي ډلې په خپل منځ کې سره غوښه چاړه کړي، د هغوی معنوي او ټولنیز ارزښت د جهاد د کچې نه د شر او فساد سطحې ته راټیټ او د مرکزي آسیا د کنټرول جګړه د کابل د کوڅو د کنټرول په جګړه بدله کړي. دا جنگ چې د 1992 څخه تر 1996 پورې د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په بیلو بیلو نومونو روانو، د مجاهدینو څه ناڅه قومندانان چې عملاً د جنگ د میدان مطرح کسانو د ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ګټو او عقایدو په داسې جنګیالۍ واوښتل چې په خپله خاوره کې پردۍ جګړه کوله. داسې جګړه چې یوه ورځ د هغو غربي دولتونو د ګټو سره ټکر کاو، د چا په پیسو او وسلو چې فاتحان ورنه جوړ شوي وو. ځکه خو د لویدیځ دولتونو په سیاسي ډګر کې د جهادي ډلو د رهبرانو د جهاد یو شمیر په خارجي تنخوا اخته شوو قومندانانو او هغو تکنوکراتانو ترمنځ په نوي جوړښت کار شروع کړ
چې د معضلو په جوړولو او د معاملو په کولو کې د ځانګړي سبک او ځانګړي سجل او سوانو خاوندانو او په نظامی میدان کې په همدې پړاو کې د طالبانو ډله منځته راوړل شو. دا دوه کارونه په داسې وخت کې وشو چې کابل کې نوره معلومه وه چې د کومې جهادي ډلې په ټنډه باندې د چا بیرغ او نشانونه ټوپونه وهي. پاکستان، ایران او سعودي عربستان د یوه پلوه په خپل منځ کې افغانستان کې د ستراتیژیک عمق تیورۍ ته ورننوتل. د بلې خوانه د لویدیځ سره د مفکوروي تضاد پړاو ته ورداخل شو. هندوستان، چین، روسیه، امریکا، لویدیځه اروپا او ترکیه د بله پلوه د افغانستان په جنگ کې د اوږدې مودې د متضادو ستراتیژیو سره داسې ورداخل شو چې یو لاس په خپل سر او بل لاس زموږ د یوه ګاونډي په اوږو ایښی و. زموږ د هېواد د جیوپولیټیک، جیوستراتیژیک او جیو اکونومیک موقعیت پر اساس افغانستان کې داسې تضادونه شته چې په هغو باندې په افغان لانجه کې دخیل ټول منطقوي او نړیوال اړخونه هیڅکله هم یو د بل سره نه جوړیږي. په همدې علت هر بهرنی دولت چې فکر کوي افغانستان به د اوږدې مودې لپاره دغه مستعمره پاتې شي او یا به مستعمراتي دولت په دې حاکمیت عمومي د سر نه تر خپو پورې ساوه کوي. مګر یو تریخ دردونکی واقعیت چې د شوروي امپراتورۍ د سقوط نه وروسته پر موږ راوتپل شو او دا به د نوې انډولیزې دنیا تر جوړېدو پورې دوام کوي، هغه دا دی چې د افغانستان په ورانولو، بې ثباتۍ، اقتصادي وابستګۍ، کورنیو جګړو او افغاني خاوره کې د یوه ذلیل غلام تش په نامه دولت په مسایلو کې ځکه ټول دخیل دولتونه یو د بل سره همغږي دي چې د هغوی ګټې په همدې کې پرتې دي. په سلو کې سل نه، خو په سلو کې د 90 نه زیات د یو خبریال په توګه راته دومره معلومات شته د افغانستان په سر د 1988 کال د ژنیو د تړون نه رانیولې، د 1992 کال د پیښور، د همدې کال د جبل سراج، د مایپر، د 2001 کال د بند غونډې، د تیرې هفتې په کابل کې د څلورو ملکونو د لویو درستیزانو تر ناستې پورې چې د افغانستان پر اړوند هره جلسه شوې، اول د افغان لانجې خارجي دخیلو اړخونو خپل منځ کې خبره سره ګنډه کړې او د هغې نه وروسته بیا افغان مشرانو ته ویلي چې په دې ګوتې ولګوئ. نن ورځ چې په کوم اور کې افغانستان سوځي، سره د دې چې شروع د 1958 کال د قوس د 20 نیټې د هغې پریکړې نه شوې چې شوروي مشرانو وکړه او د کارمل پر چاپیریال راټولو شوو خلقیانو پرچمیانو پرې ګوتې ولګولې. مګر تازه لمبې د 2001 کال د بند د پریکړې نه وروسته را تازه شوې، ځکه زور واخیست چې نور نو دوه قطبي نړۍ د منځه تللې وه. متحده ایالاتو غوښتل د دنیا د یوازیني زبرځواک په توګه د اسیا او افریقا په دروازه کې د نوي جهاني نظم د ژاندارم په توګه همغه څه وکړي چې زړه یې غواړي. په همدې خاطر اول افغانستان او بیا عراق ته پوځونه ولېږل. لا تر اوسه هم په امریکا او افغانستان کې داسې حلقې شته چې په افغانستان باندې د ناتو یرغل د هغو اهدافو لپاره ګټور کار بولي چې د لویدیځ ستر دولتونه په نړۍ او اسیا کې د طویل مدته ستراتیژۍ په توګه تعقیبوي. او افغانانو کې هم داسې کسان، حتی داسې ډلې ټپلې د اسلام، جهاد، مجاهد، دیموکرات، ملي، غیر ملي، منطقوي، قبیلوي په دې نامو تنظیمونه ډلې جوړې شوي چې افغانستان ته د ناتو د قواو تلل او جاری جګړه د افغانستان لپاره په ژوند کې یوازینی طلایي فرصت حسابوي. څوک چې هر څه وایي هغه به وایي، خو کوم شی چې د 19 کلونو جنگ نه وروسته یو ورون واقعیت دی، هغه دا دی چې د یوه پلوه افغانستان، امریکا او نور دنیا کې د دې جنگ مخالفان ورځ په ورځ زیاتیږي. د بلې خوانه په سیمه او دنیا کې د 19 کلونو نه راهیسې داسې منطقوي جهاني قدرتونه د ظهور په حال کې دي چې هغه ستراتیژۍ
د جدي خنډ سره مخ کړي د کومو په خاطر چې د ناتو پوځونو په افغانستان یرغل کړی دی. د دې هر څه د پاسه زموږ نړۍ او سیمې ته ستر ګواښ په افغانستان کې پر خپله خاوره خلکو د حاکم رژیم نشوالی د دې سبب شوی چې دا هیواد زموږ د خلکو د ارادې برخلاف زموږ د ملي او اسلامي اخلاقو برخلاف د جګړو، مخدره موادو، مفسدو عناصرو، حلقو او یاغیانو په پنډغالي بدل شي چې دا کار د غربي ډیموکراسۍ په ټنډه باندې د ابد لپاره یو تور داغ پاتې کیږي. دا چې په جنگ او جنگي اقتصاد متقي قواو ته بشریت او انساني ارزښتونه د پیسو پر انډول مهم دي، ورځ په ورځ ورسره خلک اشنا کیږي. مګر هوښیارانو ویلي جګړه د پیسو لپاره داسې ده لکه د غنمو لپاره چې ژرند دی. جګړه داسې پیسې خوري لکه غنم چې ژرنده خوري. د افغانستان د روانې جګړې د ریښتینو ځاني مالی تاوانونو سم اندازه د نورو جنگونو غوندې پټه ساتل کیږي. مګر 2014 کال کې د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوي راپور کې راغلي چې د افغانستان او عراق جنگونو د متحده ایالاتو د خزانې نه د 1.5 میلیارډ نه ډیر ډالر خېټې ته اچولي دي. دغه حالت د امریکا د اقتصاد تولیدي اړخ چې د آزاد بازار سیستم او دیموکراسي پرې ولاړه وه د دې هیواد اقتصاد ته دومره تاوان رسولی چې د 115 عواید په بهر کې د بانکونو او شرکتونو نه برابرېږي. او سیاسي انعکاس یې دا دی چې دولت د جهاني اړخونو نه محدودو ملي اړخونو ته چټک ګامونه اخلي. مګر د دې پر وړاندې نړۍ کې څه روان دي؟ روسیا د امریکا په مقابل کې د یو جهاني نظامی او چین د امریکا په مقابل کې په داسې اقتصادي قدرت بدلیږي چې نه یوازې د متحده ایالاتو یوازینی زبرځواکي د ګواښ خواته بیایي بلکې عملاً د دنیا په جنګونو او اقتصاد کې د زبرځواکونو ځای نیسي. په سوریه کې د روسانو پوځي مداخله نظامی نمونه ده او د پیکنګ نه نیولې تر پاکستان، افغانستان، مرکزی اسیا، اروپا او افریقا پورې د تجارتي مرکزونو، سړکونو، اورګاډي پټلیو او سوداګریزو لارو جوړول هغه ستره پروژه ده چې نه یوازې د غوی په یو ښکر ولاړ سیاسي جهان ته بدلون ورکوي بلکې دلته په زرګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې هغه د جنگ په ځای پر آبادۍ مصرفیږي. او چا یا چین چې دغه تاوان ته ملا تړلې ده په خپله ملا کې دومره زور ګوري چې فکر کوي د دنیا د هیڅ دولت په ملا کې داسې کارتوس نشته چې دا نه خپري وولي. د شانګهای تړون چې دم ګړی پورې د غړو هیوادو په اقتصادي او تجارتي حوزه پورې تړلی پاتې شوی که په پورته اندازه د نړۍ په اقتصاد او راکړه ورکړه کې برخه واخلي او د نړیوال بانک پر وړاندې د آسیایي بانک مالی دائره پراخه شي نو د مقابل لوري غبرګونونه او د هغوی پر وړاندې د شریکو اقتصادي ګټو نه سیاسي نظامي دفاع د شانګهای د تړون د یوې کاري مودې او پړاو په دنده بدلیږي. کله چې د تیرې جنورۍ په 9 ماښام ښاغلي ترامپ د ملګرو ملتونو سفیرانو ته په وینا کې د افغانستان او شاوخوا سیمې په هکله خبرې وکړې د هغې نه وروسته دوو شیانو د خلکو پام د ځان په لور اړولی. یو دا چې امریکا په افغانستان او اړونده سیمه کې ډیر پراخ اهداف لري په هغو هدفونو کې د افغانستان نه د مرکزی اسیا څارنه یو اصل دی. دویم د همدې وینا خصوصا د ترامپ د نوې سیمه ییزه ستراتیژۍ د اعلان په غبرګون کې افغانستان او شاوخوا ملکونو کې داسې سیاستونه، داسې جنگونه او داسې حالات منځته راغله چې د امریکا متحده ایالاتو او نړۍ هیڅ فکر نه کاوه
او دا حالتونه، دا جنگونه او دا سیاستونه زمونږ په منطقه او زمونږ په هیواد کې نوي جوړښتونه او نوي ائتلافونه منځته راوړي. ټاپي سره د ټولو پروژو د مرکزی اسیا د طبیعي زیرمو نه استفاده او د استفادې طریقه د شتو تضادونو په سرعت کې بې اغیزې نه پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرته ناتو دا د خپل ځان حق بولي چې د مرکزی اسیا د زیرمو د انتقال مدیریت په خپل د افغانستان د خاورې نه وکړي. مګر په هغه سیمه کې واقعیتونه او په افغانستان کې د کمزوري، مفسد او په ډول ډول جګړو اخته حاکمیت شتون د دې سبب شوی چې د امریکا نه هغه برلاسي واخلي کومه چې 20 کاله پخوا ورسره زمونږ په سیمه کې موجوده وه. د مرکزی اسیا ټول جمهوریتونه د ژوند په ډیرو برخو کې تر ننه پورې د روسیې د اغیزې لاندې دي او چین په دې هر ملک کې دومره پانګونه کړې چې د هغوی اقتصاد د یو پک د اقتصاد په شان په خپو درولی. که یو څوک په بې پرې ډول د ټاپي د پروژې نه د 4 هیوادو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګټې دقیقې درجه بندي کړي، بیا نو په دې پوهیږي چې مرکزی اسیا کې د چا موثریت څومره دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د مرکزی اسیا د طبیعي زیرمو انتقال او سالم مدیریت د نړیوال امن، خصوصا زمونږ د منطقې سولې او اقتصادي پرمختیا ته داسې دی لکه په زخم چې ملهم ولګول شي. کله چې 1998 کال کې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د ترکمنستان یونیکال او برډش شرکتونو سره د افغانستان له لارې د ترکمنستان د غازو د لیک خبرې روانې وې، موږ هغه وخت د افغانستان وړاندیزونه لیدلی وو. سره د دې چې د افغانستان د جغرافیوي ارزښت پرتله هغه وړاندیزونه هم پوره نه وو، مګر یوې مهمه نقطې ته پکې اشاره شوې وه. هغه نقطه دا وه چې افغانستان باید یوازې د مرکزی اسیا د طبیعي شتمنیو د انتقال لپاره یو لاره، یو نلکه او یو پاپلاین نه وي، بلکې افغانستان باید د ترکمنستان نه تر هندوستان پورې هره غځېدونکې او تلونکې پروژه چې منځته راځي په هغې کې باید برخه ولري. څرنګه چې د اوسنیو فیصلو معلومات له موږ سره نشته، نو په هغې باندې هیڅ نشو ویلی. مګر د دې هر څه د پاسه دا سوال په خپل ځای دی چې آیا د افغانستان د خاورې نه د لیږدولو لپاره کار اخیستل کیږي او د دې انتقال سیاسي امتیاز د افغانان اخلي او که هغه بهرني اړخونه چې افغانستان کې د هرکاري دنده پر مخ وړي. ځکه د اسیا په جنوب ختیځ کې د انرژۍ ډیر ضرورت او په شمال کې د انرژۍ پریمانی یوازې په اقتصاد کې نه رالنډیږي. دا موضوع سیاسي او امنیتي اړخونه لري او دا دواړه برخې په افغانستان کې د حاکم دولت په ترکیب او صلاحیت پورې اړه لري. مهمه دا چې دلته په رښتینې معنا داسې دولت شتون ولري چې خپلو خلکو ته حساب ورکړي، په سیمه کې په پرتو تضادونو باندې سم پوه شي او دا استعداد ولري چې د کم تضاد سره څه ډول برخورد وشي. د افغانستان د اوسنی دولت ترکیب په شکل او خارجي اړخونو کې د نوي لیبرالیزم د هغې غربي پرمختللې تیورۍ محصول دی چې په جیوپولیټیکو، جیو اکونومیکو او جیو ستراتیژیکو سیمو کې د کاغذونو د امضا کولو لپاره دولتونه جوړیږي. مګر په ماهیت کې کچېرې په وړو کې د مالګې په اندازه په لویدیځ کې روزل شوي تعلیم یافتگان چې تقریبا د اوسنی دولت کې د کاتبانو دندې پر مخ وړي یوې خواته پرېږدو، نو د یو دولت سټه د هغو قواونه برابره شوي چې د 21مې پیړۍ نه 600 کاله مشران دي. دوی تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو هغه بدمرغي چې عوامل مشخصا معلوم دي د خدای پاک له لوري د دې خلکو ازلي برخه ګڼي. مګر 30 کاله پخوا چې یو بل چا نیمه نیم کوره ښه کار کړی، هغه نه په خدای پورې تړي نه په هغو پورې، بلکې د ځان افتخاري ګڼي. یعنی مونږ د دومره د دیموکراسۍ تر نامه لاندې د دومره بدوي، دومره عقبمنده اقتصاد او ذهنیت پر موږ باندې حاکم دی چې دا یوه نمونه
چې تاسو سماوي په دې باندې قضاوت کولی شي. د دولت لومړنۍ فلسفه د صلاحیت او قدرت نه را شروع شوې. دا مشروعیت او قانونیت هغه مسایل دي چې د دولت د تکامل په بیلو بیلو مرحلو کې منځته راغلي دي. د دولت لپاره صلاحیت جامه ده او مسؤلیت وظیفه. هر دولت چې صلاحیت او مسؤلیتونه لري، که نوم یې اول دیني او که نوم یې غلام خانی، په ټولنه کې د دولت تشه نشي ډکولی. که چیرې د یو ملت لپاره دولت جوړیږي، نو دولت باید ملت ته دومره څه ورکړي چې ملت د دولت په مقابل کې د مسؤلیت او ذمہوارۍ احساس وکړي. د دې ترڅنګ د دولت رښتینی معنا تر هغه وخته پورې هیڅ کله نه بشپړیږي تر څو چې د خپل ملت د ګرد چاپیره پولو او په دې پولو کې د پرتو بنیادمانو نه ساتنه ونشي کړی. سره د دې چې د افغانستان د اوسني حاکمیت په وجود کې د پاکو وطنپالو دیموکراتو او ایماندارو افغانانو وجود نشي نفي کېدی، مګر بیخ بنیاد داسې نه دی جوړ شوی چې هغه د افغاني ټولنې د کرکټر خصوصیاتو او ملي ارمانونو سره پیوندونه واخلي. له همدې امله داسې کسان، داسې وزیران، داسې والیان، داسې مشران د دولت ته راوړل کیږي چې حتی هغه د افغاني ادبیاتو، اسلام، د افغاني ټولنې په خصوصیاتو باندې چې باس کوي، داسې باس کوي لکه یو نابلده خارجي چې راغلی او په پردۍ ژبه باندې دې خلکو ته خبرې کوي. د دې لومړنی ترکیب په افغانستان باندې د ناتو د قواو د هغه یرغل په درشل کې منځته راغی چې د 2001 کال د اکتوبر کې شروع شو. د دې پر ځای چې د دولت په جوړښت کې هغه بل عکس هم واچوي بچي. د دې پر ځای چې د دولت په جوړښت کې د افغانستان خپل ساختارونه او ضرورتونه په پام کې ونیول شي، د ایمرجنسي دولت یوه نوې تیوري منځته راوړل شوه. ایمرجنسي یا بیړنی دولت دې ته وایي چې د دې ځای نه را شروع شو چې ناتو پر افغانستان باندې یرغل وکړ. دو فکر کاوه او په دې متیقن وو چې موږ د طالبانو حکومت له منځه وړی شو. نو ضرور دا ده چې د طالبانو حکومت چې له منځه لاړ شي، عاجلا باید یو دولتي چې هغلته فرضاً موږ خو د خلکو سره په ژبه نه پوهېږو چې که دا کابل ته لاړ شو او دا خلک راځي چې فرضاً دغسې یو کار دی، موږ خو ورسره په ژبه باندې نه پوهېږو، په خوی خاصیت یې نه پوهېږو. داسې یو څوک باید را پیدا کړو چې هغه د دې ځایي خلکو سره په ژبه باندې پوه شي او دا زموږ اوامر یا دا زموږ چې څه کوو دا هغې خلکو ته ورسوي او یو سیستم چې هلته د دولت وظایف پر مخ بوځي هغه فعال شي. دو د ایمرجنسي یا بیړني حالت لپاره چې هر څه خس و خاشاک لاسته ورغله، هغه سره را یو ځای کړ، نوم یې ورباندې دولت کېښود. 2001 کال کې اکتوبر کې چې د دې دولت ترکیب شروع شو، د دې په ځای چې د دولت په جوړښت کې د افغانستان خپل ساختارونه او ضرورتونه په پام کې ونیول شي، د ایمرجنسي دولت د تیورۍ نه کار واخیستل شو. د طالبانو پر وړاندې ټولې ماتې شوې قواوې نه یوازې د دولت نه د طالبانو پر وړاندې ټولې ماتې شوې قواوې نه یوازې د دولت بدنه جوړه شوه، بلکې په دولت کې د هغوی برخه د قوم، مذهب، ژبې، وسلې، ملیشې او بهر پورې په وابستګۍ پورې وتړل شوه. دا کار که آګاهانه وشو او که غیر آګاهانه، مګر پیښو وښوده چې د افغانستان یووالي، سیاسي ثبات، سولې او رښتینی دولت پر وړاندې داسې ستر خنډ دی چې د افغانستان خلک به دومره به یې پرې کوي، د هغو ټولو دستاوردونو نه به د دې بیه زیاته وي د کومو نه چې یادونه کیږي. د افغانستان اوسنی زبون حالت، یاغیګیري، قومي مذهبي کشمکشونه، ملیشه‌یي کلتور او یاغیتوب د همغه جوړښت زیږنده ده چې یو وږی، تږی، اواره،
رنځور په جګړو کې لتاړ بې وسې بېواکه ولس په دغه شان زبون ذلیل حالت کې د دې پر ځای چې خپل غم وژاړي په پښتو او فارسي پسې منډې وهي یو راپاڅېږي بل ته وایي که 1000 کاله دې هم په دې خاوره کې تیر کړي بړستنې او لیمڅی د واخله د دې خاورې نه د شړم. دا یوازې سیاسي ناپوهي او کمعقلي نه ده، د دې شاته دسیسه او دسیسې پرتې دي، د دې شاته جنګونه پراته دي، د دې شاته هغه جنګونه پراته دي چې د عربو د زرګونو کالو تمدن د خاورو سره خاورې یې ریک، هغه مسجدونه، ماڼۍ، موزیمونه، کتابخانې، فرهنګي مرکزونه ونړول، ورونه یې ورته کړل چې عربي خوارکخ ملت په 15-16 کلونو کې د خپلو وینو په بیه هغه جوړ کړي وو. زمونږ په وطن کې د فارسي او پښتو د ترخه خارجي داستان ترشا د دې نه بدتر جنګونه پراته دي کوم چې دا څو کاله د اسلام او کفر په نامه زمونږ ملت تباه کړی. خلک باید دې ته هوښیار اوسي او هغوی چې ځان ته تعلیم یافته، روشن فکر، منور او سیاسي وایي هغه باید په انسانیت باندې فکر وکړي، هغه باید د افغانستان په سلامتیا او د افغانستان په سوله فکر وکړي. موږ چې دا ټول کاږه واږه سره را یوځای شو، دا ټول کاږه واږه سره را یوځای شو، د یوه دولت ځواب نشو ویلی، د یوې خونخوارې قاتلې ډلې ځواب نشو ویلی چې د ښار په یوه کوڅه را ننوځي او بلې کوڅې ته چې وځي 10,000 او 20,000 او 15,000 او سلې وژلي. موږ چې تاجکان شي او پښتانه شي او بلوچان شي او هزارهګان شي، نو موږ نه به څه شی جوړ شي. موږ نه به یو شی جوړ شي، یو شی به جوړ شي د موږ نه، چې هزارهګان شي، پښتانه شي، تاجک شي، ازبک شي، بلوچان شي، نو دغه لنډغران، دغه بدماشان، دغه انجوی غله چې پر افغانستان باندې ورتپل شوي، دا به د عربو د خلیج د حوزې غوندې په یوه ټاپو کې ناستي او دو به بیا هم د دې محکومو پښتنو، محکومو تاجکو، مظلومو ازبکو، هزاره او بلوچانو په سر حاکمانی، خارجیان به راغواړي هغه کانونه، هغه سره زر، هغه لالونه چې د هغو په منطقه کې پراته دي هغه به خارجیان وړي او دو به وایي پهلوان زنده خوش است او غورې درم به وهي او کله ور کې به ټلویزیون ته راځي یا به ژاړي یا به خاندي. منګه سره پرته له دې نه چې نړۍ ته او وطن ته په پراخه سترګه وګورو او منګه د دې وړو کوتیو نه راونه وځو چې زه ازبک یم، زه ترکمن یم، زه فلانه یم، زه پښتون یم، او یو ملي کچه ته که فکر مکار نه ورکوي د ضرورت په اساس باندې باید سړی هغې ته غاړه کېږدي، یو ملي کچه ته ځان ورسو تر څو د مرګ نه بچ شو، تر څو مو دا وطن د لاسه ونوځي. د افغانستان اوسنی زبون حالت یاغیګري، قومي مذهبي کشمکشونه، ملیشایي کلتور او یاغیتوب د همغه جوړښت زیږنده ده. دا چې یو وږی تږی اواره رنځور په جګړو کې لتاړ بېوسې بېواکه ولس په دغه شان زبون ذلیل حالت کې د خپل درد دارو پر ځای په پښتو فارسي پسې منډې وهي، یو راپاڅېږي بل ته وایي 1000 کاله دې دا خاوره او وطن و خو اوس دې ورنه شړم نه دې پرېږدم ځکه چې ته زما په ژبه باندې خبرې نه کوي. یوازې سیاسي ناپوهي نه بلکې یوه دسیسه ده چې پخوا کرل شوې او اوس ورنه تخم اخیستل کېږي او اوس ورنه ثمر اخیستل کېږي.
د دغه ټولو بدمرغیو د پاسه په تیره یوه نیمه لسیزه کې د دنیا د بیلو بیلو دولتونو امنیتي کړیو د سیاسي اصولو او اخلاقو سره په تضاد کې د افغانستان سیاسي ساختارونه او حاکم ترکیب د امنیتي لوبو بوزغلی ګرځولی. دوی ظاهرا داسې وښیي موږ چې په افغانستان کې د ملیشه‌ایي تنظیمي قومي مذهبي اړخونو نه مالی سیاسي ملاتړ کوو، د یوه پلوه دولت او د بلې خوانه دولتي سرمایه‌داري تقویه کوو. د دې کار لپاره په زرګونو انځوریزې او چاپی رسنۍ مسلسل تبلیغات کوي، مګر پرون معلومه وه او نن هر چاته ثبوت شوه د لومپن برژوازۍ د مفتخوره شریر قشر د جوړېدو په نیت چې د اپراتیفي او امنیتي پیسو کوم باران روان دی، نه یوازې ټولنې ته کار، کارخانه، پیداوار، قانونیت او مرکزیت نه ورکوي، بلکې د قانون او مرکزیت نه فرار د هغه دولت د ورځې غټ شعار جوړ شوی چې ناتو پر افغانستان د هغې پیرزوینه کړې او ساتنه یې د خپلو ګټو لپاره خپله ایمانی او وجداني وظیفه ګڼي. په 21مه پیړۍ یا د نوي لیبرالیزم د ځوانۍ په دې ځانګړي پړاو کې ملي، طبقاتي، قشري، فردي او اجتماعي برخې د پلار نیکه د میراث او قوالې له مخې نه ایښل کېږي. دعوې دنګلې لانجې د دې پیړۍ د سیاست، کلتور او زور د دې زمانې د سیاست زیربنا ګرځېدلې. چا سره چې زوري هغه برخه اخلي او چا سره څوک چې کمزوری هغه د غلام په توګه غلامي کوي. څوک چې زورور دی هغه هوښیار دی، څوک چې کمزوری دی هغه قمقل، څوک چې زورور دی هغه بادار دی او څوک چې کمزوری دی هغه غلام. که موږ غواړو د ملتونو د برخو په ویش، پروژو، منطقوي او نړیوالو مناسباتو کې خپله برخه تثبیت کړو او هغه واخلو، نو موږ د مثالي یا کاغذي دولت پر ځای خیر که په دې شرایطو کې ملي ناممکني، په دې موږ پوهیږو چې په اوسنیو شرایطو کې د ملي دولت جوړېدل څومره ګران کار دی. که دا ناممکني خیر دی، مګر موږ خو حد اقل دومره یو قوي دولت ته ضرورت لرو چې د خپلې جغرافیې د اوسنۍ تقاضا په اساس په هغه منطقوي ناکاره لوبه کې چې اوس زموږ په سیمه کې روانه ده خپله برخه تثبیت او واخیستی شو. دا کار یوازې هغه دولت کولی شي چې هغه خپل واک او خپل اختیار ولري او خپل خبرې په خپله وکړه، نه ده چې څه چې د امامي نو هغه د زمامي. عزیزانو، دا د ټاپي د پروژې پر اړوند خبرې وي. اوس یو دوه درې خواشینونکي خبرونه له تاسو سره د مجبوریت په اساس شریکوم. دا عکس چې تاسو ګورئ دا خدای دې وبخي عبدالله بختیانی صاحب دی او دا کم کتابونه چې د مخې ته باره دي دا د هغو کتابونو یوه بیلګه ده. دا ټول کتابونه نه دي چې ده په دې خپلو ګوتو لیکلي. ښه ورته ځیر شئ. دا وطن یوه پیړۍ مخکې، دې وطن یوه پیړۍ مخکې دومره خوارکخ پوه اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. عبدالله بختیانی صاحب پرون نه بل پرون په جلال آباد کې
وفات شو او سای ورکړه. په ډېرې خواشینۍ سره وایو چې د افغانستان یو منل شوی ملي شخصیت، نومیالی لیکوال، د ویښ زلمیانو د نهضت پیژندل شوی مبارز او د افغاني ټولنې لپاره خدای خدمتګار عبدالله بختیانی چې اول ځان ته عبدالله خدمتګار وایه، د 93 کلونو په عمر ساه ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون. ارواښاد عبدالله بختیانی د نن نه شاوخوا 93 کاله مخکې د افغانستان د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بختان په کلي کې د دنیا پر مخ سترګې وغړولې. هغه خواریکخ ماشوم و. لومړنۍ او دیني زده کړې په خپل کور کلي کې وکړې او د نورو زده کړو لپاره لغمان، کابل، د هېواد نورو برخو او بالاخره پخواني شوروي اتحاد ته ولاړ. بختیانی صاحب د ښوونځي د معلمۍ نه د پوهنځي تر استاذۍ، ریاستونو او لوړو منصبونو پورې هر څه کړي. څه چې د خدای بخښلي بختیانی صاحب نه پاتې دي هغه دوه شیان دي: اول علم، دویم مبارزه. دا دواړه شیان د افغانستان خلکو ته د بختیانی صاحب میراث دی. د علم نمونه هغه 130 علمي څیړنیز کتابونه دي چې څه په نثر او څه په نظم لیکلي دي. هغه 130 علمي څیړنیز کتابونه دي چې څه په نثر او څه په نظم لیکلي دي. خدای پاک ورته د ښې لیکوالۍ ترڅنګ د ډېرې ښې شاعرۍ استعداد هم ورکړی و. د بختیانی صاحب په نثر او د بختیانی صاحب په نثر کې د ټولنې واقعیتونه او کلتور او په نظم کې د کاظم خان شیدا، امیر امزا خان شینواری او شهید موسی شفیق غوندې یو ډول حساس ټکي او جملې لیدل کیږي چې دا د یو ځیرک شاعر ځانګړتیاوې او ژور سوچ بیانوي. د بختیانی صاحب سیاسي شخصیت د پښتون کرکټر څښتن و. د یوې خبرې سړی و. سیاسي دوکانداري، اپرچونیزم او معاملهګري په خټه کې نه وه. خدای پاک د دی وبخي، پاچا خان به ورته د سپین میدان ملګری وایي. موږ سره د ننګرهار، کابل او پېښور نه د ارواښاد عبدالله بختیانی ډېرې خوږې خاطرې شته، خو د دې لپاره چې وخت کم دی او مسله شخصي ګرځي د هغې نه فی الحال ډډه کوو. څرنګه چې نوموړی د هېواد د نشراتي مؤسسې یا د هېواد د ورځپاڼې رئیس او مسؤل مدیرو او موږ هملته کار کړی و، نو د یو ملګري او همکار په توګه چې مو 4 کاله وړاندې په همدې ټلویزیوني پروګرام کې ورسره مرکه درلوده، پوښتنه مې ورنه وکړه: بختیانی صاحب، په ژوند کې څه شی ډېر خوږ دی او څه شی درته ډېر ګران دی؟ نو هغه راته وویله: خپل واک او خپل اختیار ډېر خوږ شی دی او ازادي راته د هر څه نه ډېره ګرانه ده. باور لرم
څوک چې د عبدالله بختیاني د ملي انساني نظریې په لمن کې رالوی شوي د دغه ارمان لپاره به اوږده مبارزه ژوندۍ او ګړندۍ وساتي. ننګرهار په افغانستان کې یو وخت د علم، تمدن، شعر، ادب زانګو وه. خیر دی که اوس د وحشیانو لخوا د وحشت ډګر ورنه جوړ شوی. ننګرهار په خپله لمن کې د بختیاني غوندې دغسې اولادونه را روزلي چې د دوی د فکر نه دغومره کتابونه او رسالې جوړې شوي. ننګرهار کې یاد پاخه پوه دانشمن لیکوالان، سیاستوالان دا ټولو، خو زمونږ د معلوماتو په اساس په قلم باندې چې څومره خواري عبدالله بختیاني کړي او څومره په زړه پورې مواد چې بختیاني صاحب راټول کړي، چاپ کړي او د هغې نه نظم او نثر جوړ کړی، په ننګرهار کې خو یې هیڅ سیالي نشته، په دې ټول افغانستان کې هم سیالي نشته. دا د عبدالله بختیاني د دې سپینې ږیرې برکت او د ده د شخصیت هغه خصوصیاتو. په پای کې بختیاني صاحب ته د لوی څښتن څخه جنتونه، د کورنۍ ته د زړه صبر او د ملي سیاسي ادبي لارې لارویانو ته د کلکې منظمې مبارزې د بري هیله کوم. بیا هم دا خواشینونکی خبر په ژورې خواشینۍ د خلکو سره شریکو چې د افغانستان یو علمي شخصیت داود حکیمي د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق رسېدلی. انا لله و انا الیه راجعون. داود حکیمي د افغانستان د ننګرهار ولایت د سر رود ولسوالۍ په یوه علمي دینداره کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. د لوړو زده کړو پخو تجربو خاوند و. موږ د خپل ځان، کورنۍ او د افغانستان د سولې د ملي جبهې د ټولو غړو لخوا د داود حکیمي ته د لوی څښتن څخه جنتونه او کورنۍ ته د زړه صبر غواړو. د ارواښاد داود عظیمي ورور پروفیسر عزیز الرحمن د ارواښاد داود حکیمي ورور پروفیسر عزیز الرحمن حکیمي نه یوازې د افغانستان د سولې د ملي جبهې د مشرتابه د موقت هیئت فعال ملګری دی. د ارواښاد داود حکیمي ورور پروفیسر عزیز الرحمن حکیمي نه یوازې د افغانستان د سولې د ملي جبهې د مشرتابه د موقت هیئت فعال ملګری دی، بلکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر، نومیالی سیاسي شخصیت او اسپانیا کې د حقوقو په برخه کې د استازۍ دنده پر مخ وړي. له همدې امله د افغانستان د سولې ملي جبهه په دې درانه غم کې د پروفیسر عزیز الرحمن حکیمي د ټولې کورنۍ سره شریکه ده. خدای پاک دې ارواښاد داود حکیمي ته جنتونه ورکړي او د ننني پروګرام په دې پاتې اساسو شیبو کې د خپل ځان او خپل کورنۍ له پلوه د افغانستان ډېرې نومیالۍ هنرمندې محترمې ښاپیرۍ نغمې ته د هغې د مور بیبي د مړینې له امله تسلیت وایو او خدای پاک دې هغه وبخي او د دې د کورنۍ پاتې کسانو ته دې جنتونه ورکړي. په پای کې بیا هم وایم څرنګه
چې دا پروګرام د افغانستان د سولې د ملي جبهې د خوارکخو وطنپالو مسلمانو او په وطن مینو خویندو مایندو او ملګرو د هڅو ښکارندوی دی او د هغو لپاره هلې ځلې او کوشش کوي چې د دوی د اتفاق او یګانتوب مبارزه یو ځای ته ورسیږي نو د هغه مسؤلیت او ذمہوارۍ په اساس چې مونږ د افغانستان د سولې ملي جبهې ته لرو او دې پروګرام ته لرو په پای کې د افغانستان د سولې د ملي جبهې د هر یو غړي د هر یو ورور او خور چې هغه د وطن په هر ځای کې پراته د هغو له پلوه د بختیاني صاحب کورنۍ د حاکمي صاحب کورنۍ او ټولو هغو ته چې د دعاو احتیاجمند دي هغو ته د خدای پاک نه جنتونه او پاتې کسانو ته د زړه صبر غواړو عزیزانو که د خدای پاک رضا وه په بل پروګرام کې به بیا سره ګورو تر راتلونکي پروګرام پورې په لوی او بخونکي خدای سپارو په مخه روغ او بریالي اوسئ